د کابل ګردیز او لوګر لویې لارې د 14 پلچکونو د محافظتي استنادي دیوالونو پروژې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د لوګر مرستیال والي، ټولګټو چارو رئیس، ځایي مسؤلینو او د پروژې تطبیقونکي شرکت استازو ګډون کړی و. د لوګر مرستیال والي دا پروژه د سړکونو د ساتنې لپاره مهمه وبلله او د ورته نورو پروژو پر تطبیق یې ټینګار وکړ. بیا هم دا وایم هغه رئیس صاحبان دلته تشریف فرما دي باید د لوګر ترجمانی خپل مسؤلینو ته چې الته په مرکز کې دي موږ او دوی په شریکه دغه ترجمانی ورته وکړو لکه څنګه چې د لوګریانو حق دی هغه قرباني هغه تکالیف هغه زحمتونه چې په دې لوګر کې تیر شوي دا موږ ته معلوم دي. د لوګر ولایت د ټولګټو چارو ریاست د انجنیري خدماتو مسؤل وایي د 14 پلچکونو د محافظتي دیوالونو د پلچکونو د ساتنې او ثبات لپاره د څه باندې 3 میلیون افغانیو پر ارزښت د ټولګټو ریاست مالی ملاتړ د 4 میاشتو په موده کې جوړ شوی چې د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې به اساسي رول ولوبوي. 30 میلیون افغانی به ریاست فایده آمد تخصیص داده شده بود که به پروژه های گوناگون ما به مصرف رساندیم. اولش پروژه داون استریم 14 پایه داون استریم جهت تحکیمات پلچک ها تخصیص اختصاص داده شده بود ما به مصرف رساندیم که بودجهش 31 لک و 90 هزار افغانی می شود جهت تحکیمات داون استریم 14 پایه پلچک. ورته مهال د دې لوی لارې موټر چلونکي هم د دغو پلچکونو د محافظتي دیوالونو پر جوړېدو خوښ دي او وایي چې په دې سره به د باد او باران پر مهال د پلچکونو د ویجاړېدو مخه ونیول شي. موږ ډېرې ستونزې حل شوې دلته خو ډېر پلچکونه و موټرې به هغه بندې وې موټرې لارې به بندې وې موټرې هم ډېرې چپه سوې وې دلته مخکې او اوس د پلچکونه جوړ شوي دي موږ ډېر خوشحاله یو ډېر ښه تګ او راتګ کړی شو. دا یادونې وړ ده چې لوګر کې سږکال د ټولګټو ریاست په چوکاټ کې پر بیلابیلو پروژو 10 میلیون افغانۍ بودیجه مصرف شوې ده.